ها بسم الله الرحمن الرحیم راځو lesson 59 of Excel 2013. ها 50 نمبر د سم تاسو سره او ویو ټاپ دی او ویو ټاپ کوم تاسو نه مطلب اخرنه نمبر کول چې دی کی میکروس ګروپ ها میکرو سره پرسپر کی میکرو اکشن نوم چې لکانو اکشن څخه درته ریکارډ کوي کوم عمل چې تک هغه څخه درته ریکارډ کوي یا میکرو د کوډینګ د پر سکو استفاده کوو څه قسم ګوري کنټرول دبليو کنټرول پلس ان زه سوې ملک اتم چر میکرو تلارشه ریکارډ میکرو باندې کلیک وکړه کا سنه مرتور کله میکرو 1 دا تاسو کا ډسکرپشن ورکړه چیرې بای احمد سیدا اوکے کا اوس ګورل ته مطلب ما پسنګ ریکارډ روان دی میکرو څنګه لکه ریکارډ روان دی دله زه یو اکشن کوم ښا ګورم دا قسم لکه ما دته سټایل ورکړ بورډ می کله کا دا می سکو ایټالیکل پر ځم په داسې ور پسې مخ راځه دیګه لکه نشو کوم چې میکروس ښا کنټرول انټر کا سیدا سټایل نه موټر کله کا بیک گراوند دا سرنګ ورکاو دا وی شي دا سرنګ ورکاو اوس ګوره دا ټول اکشن اوس څنګه شما پسې ریکارډ شو ګوره دا پسې کوم سټاپ بکم کلیک کړی ونه اوس څنګه شو سټاپ شو راځم ملکه شیټ نمبر 2 تر راځم ښا وته دا چلو کا چې کوم اکشن ما کړه غسه کما ته اوس راوړه وی میکرو باندې کلیک وکما کوم میکرو ولا کانو میکرو ونه کنه رن کا څنګه چل شو مستقیما کوم اکشن چې ما کړه غسه کړه تا ډایرکټ دلته راوړ تاسو کولای شئ مطلب یو عمل سره ریکارډ کړئ دوباره هغه څه کولای شئ بیا راوستل شي ها کوډینګ د پر لکه څه قسم کار کی ګور ورته دلته بلار شي وی میکرو باندې کلیک وکړئ الکه میکرو ته نوم ورکا اوس ګور ټول څنګه شو ما سره غیر فعال شول ښا وتر کوم پر ایگزامپل میسج ام اس جی کریټ کا اوس ګور دا مطلب کوډینګ دی چې ما سره کوډینګ دی وته څه وکړه کا یو میسج را ترا کا نو څه کا چې هلو میسج باکس هلو اینڈ ویلکم ګورا دا میکرو بس کومه لکه نو زبدا رن کمره دا پسې میکرو وی میکرو کوم میکرو لکه میسج باکس والا رن کا سوئی هلو اینڈ ویلکم دا سی میکرو لکه زما په کار چې پروګرام بن کی ګورا څنګه چل وکم وی میکرو د پر ځا په نمبر کوم شي ایگزیټ څه شي ایگزیټ کریټ باندې کلیک کوم لکه ها ایگزیټ 2 ایگزیټ 1 ووټ ورک خیر کریټ کا لکه سم لکه په کار ته چې میډر اپ خلاص نه وشته ښا اپلیکیشن ډاټ کوایټ پروګرام څه کوا بندوا رن کړ تاسو ګورا میکرو راوخلا وی میکرو ایگزیټ رن کا نو څنګه چل شو داري کی پروګرام څه درتا کلوز کو یعنی په میکرو کې مطلب څه کوم دی ایڈوانس لیول منځ کې کنه کوډینګ کی څه کیږي کوډینګ ور باندې کیږي ها ګوري پر ایگزامپل یو بل قسم تاسو په کار شول یو ساده بل میکرو جوړو ګورا وته څو کال کا میکرو ته جوړه کا وته چې پر ایگزامپل ویریبل وی ای آر کریټ کړي وګورا ګورا ټیب کوم چلکا ډیم ایازا چلکا سټرینګ یا شو کوم چې انټیجر نمبر نو واخلا ډیم بی از چلکا انټیجر او ډیم سی از انټیجر ګورا از ایکوال لکه چې سره انپوټ باکس سره ښا انټر فرست نمبر خدا وشو وتم چلکا بی از ایکوال ټو انپوټ باکس خاصو کلکا وتم چې انټر سیکنډ نمبر او ډیم سی دیدم چې پر ایگزامپل چې ماسره سی از ایکوال ټو ا جمع بی خدا به ختم کړی نه خدا سنا اوس په ټایپ کې سی از ایکوال ټو ا جمع کا بی او میسج باکس کې نوښته کا چې لکه سی ها دارن کو یوزر ګورو میکرو راوړه وی میکرو رن کراتا ټایپ کله کا سل چې 200 ها دلته ګورم تاسو کوم دی په دې کې څه اشتباه کړی ده ها ډیم بی خدا به مروخلو ها بی از ایکوال ټو انپوټ باکس وتم چلکا انټر سیکنډ نمبر پر ایگزامپل خارن کتی جنوس میکرو راخلم دیجنه ښا او سو کلکا دا میکرو دا سل 200 سو کیږي سوې 300 کیږي سره دا کوډینګ دی مطلب تاسو چې لږ زره کوډینګ کې بلر شي استانه موږ تاسو کوډینګ لپاره پریکټیس کې کار کوو ښا چې لږ مطلب تاسو مخ کلار شي خپل کوډینګ مدا سم مطلب څه کې بیا بلدیږي خو په دې سره کوم دا سره
وی ویټامین پای ته ورسید.